اللہ رب العزت فرمائے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر دغه المنز نه دی المنز دا ما و تا لبیکارو خبرو لګناه او د بیلاری سره ګرځي دا الله فرمایي یو سړی رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل یا رسول الله پلانې سړی ماخستل منز وکي جمعات وکي او بیا د څه بیا دی راولاړ سي سهار وختي غلاوي کوي سهار وختي غلاوي کوي الله رسول الله فرمایله عن قریب الله رب العزت دا سړی لدی ګناو د مانځ په برکت خلاص کی په مانځ باندې انسان الله فرمایي چې دغه المنستا د بدکاری او د بیلاری او د فحاشي او د ګناو سره غرضی نو هغه صحابي چې ورته ویل یا رسول الله پلاني مخستل منځ کې سار وختي غلاوي کوي ولعن قریب الله دغه سړی دا غل چې دی هغه د المانځ په برکت لغلا ورا وګرځي دا یو خبره سونه بل خبره دا ده زبون دا وایم تبون دا وای چې یار مشکل منځونه کوو مشکل له ګناه ورا ګرځېدلی چې څه ګناه وي دی هغه د المانځ بعد مشکو نو علما فرمایي وای د دې آیات داسې مطلب دی لکه ډاکټر چې ما او تا ته دوا راکړي حکیم د دوا سره سره او ما او تا ته پرهیز راوښیي نو که ما او تا پرهیز کوئ دوا مې خوړله ټیک به ما او تا جوړېږو او که پرهیز نه کوئ دوا مې خوړله بیا ما او تا نه جوړېږو دلته هم الله او رسول ما او تا ته لاره راښولې ده چې موږ د لمانځه سره سره به پرهیز کوو حسد دی عناد دی بغض دی غیبت دی بهتان دی پلانی د دې ټولو شیانو څخه موږ ځان ګورو دا یو بیا شاه عبدالقادر دهلوي صاحب رحمه الله فرمایي وای نورې خبرې پرېږدي کم سے کم دومره خبره خو به دې زړه ته لوېږي چې ما او تا پر مانځه ودرېږو غیبت نه کوو صحیح بد نظري نه کوو شراب نه کوو شکنځا نه کوو جنگ نه کوو حسد نه کوو عناد نه کوو بغض نه کوو دشمني نه کوو شراب نه کوو دا خو مشتي سر خلاص دی نو ځکه الله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر کم سے کم خدا دې چې ما تا پر منځه ودرېد د دې ټولو ګناو سره وګرځېدلو او د ایمان لویه خبره دا ده چې ما تا لمنځونه کوو در مرګ پورې ما تا د ګناو څخه ځانونه چې دي هغه خلاص کو بیا روایت پکې راځي معالم العرفان تفسیر دی شیخ عبدالحمید سواتی صاحب رحمه الله د منصر فراز خان صفدر صاحب ورور دی هغه را نقل کړي دي د حضرت عمر فاروق په زمانه کې زنانې خو په هغه وخت کې لمانځه له راتللې بیا وروسته قرار حالات یوه خوا او بله خواته کېدی بیا عایشه صدیقه فرمایي که پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبرې لیدلې وای چې دا اوس کوم حال دی بلکل به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دا هغه ویلي چې زنانې دې نه راځي لمانځه لره صحیح شو نو چې څومره زمانه شاته را روانه ده د غومره بېحیایي و بېشرمۍ بد اخلاقۍ چې دي هغه ډېرېږي زنان المانځه لر راتلله یو ځوان به په لاره کې ورته ولاړو نو دا زنانه پوه شوه چې دغه ځوان چې دی هغه په فتنه کې مبتلا دی بیا پوښتنه ځینې وکول ځوانه زه تېرېږم را تېرېږم ته ولاړې خیر خو به یي هغه ځوان ورته ویلې زه له تا سره ملاقات کول غواړم زنانه هغه وخت پاک دامنې زنانې وې نیکانې زنانې وې د لوړو مرتبو خاوندان چې دی هغه یې درلودو اوس هم موږ په ډېر داسې ځوانان شته کالج یونیورسټۍ زموږ بچیان د سکولو راوځي الله یې دی د هغه ژوند دی تر دې د سپی ژوند ډېر ښه دی د سپی ژوند ډېر ورباندې ښه دی د الله رسول ګوره ماته تا تېره ورځ وویل تېره جمعه و بله جمعه د الله رسول فرمایي زما دې په خدای سره قسم مې په خدای ګوره قسم یا قصیدی که څوک و چاته لاس سترګې بل وکې که ستا خور وه والله العظیم که ولاړ سي که ستا مور وه که ستا ښځه وه که ستا لور والله که ولاړ سي پښتانه وایي هغه میسجان چلیږي وایي دا بدکاري دا قرض دی دا قرض به خامخا یا د مور یا د خور یا د لور یا د کوروالا په صورت کې ادا کیږي صحیح کم سے کم سړی دې خبرې ته وګوري کم سے کم نو دې زنانې ورته ویلې و ملاقات په یو شرط در سره کوم چې ته به 40 ورځې په تکبیر اولا سره د اول تکبیر نه تکبیر تحریمت چې کوم بلل کېږي په دې سره به ته به جماعت کوې په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې بس نورې خبرې نشته 40 ورځې به ته په حضرت عمر فاروق پسې
په اول تکبیر چې جمعات درېږي ته به حاضر دا به کوې پس له هغه به ما ورته مجلس سره کوو. خیر ځوان دا خبره ډېره اسانه وبلله ول ټیک ده پر دواړو سترګو. نو راتلې لمانځه نه هله 12 ورځې تېرې شوې لږ انقلاب پکې راغلی چې کله 40 ورځې تېرې شولې دا لمونځونه یې وکړلو نو بیا سړی مخ لره الله والا جوړ سلو. بیا زنانې حال ور واستوي چې ته څه شوې هغه ملاقات خبره ده ورته ویلې ول ما چې څه له تا غوښتو هغه الله رب العزت ما ته په خپل ملاقات کې را نصیب کړلو. یعنې زه خو پر بده لار روان ولم الله ما ته خپل ملاقات را نصیب کړي خپل. بیا دا ښځه چې دا هغه راله خپل خاوند ته قصه وکړله. خاوند والا و خاوند یې رالی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته قصه وکړله. حضرت عمر فاروق ول او بالکل الله فرمایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. بېشکه لمونځ چې دی هغه انسان د فحاشۍ و د بدکارۍ و د بېلارۍ او له ګناو راګرځوي. څومره لوی سبق دی په دې خبرو کې عزیزانو څومره لوی سبق. موږ پوښتنه له چا وکړو څنګه یې په لمانځه کې لمونځونه څنګه دي ولا زه خوښه یم مولوي صاحب یو د سهار په لمانځه کې ډېر کمزوره یم. نو سهار لمونځ خو هغه لمونځ دی نو چې ستا د مزاج ستا د فکر ستا د خوب ستا د ستړیا ستا د ستمانۍ خلاف خوب چې دی هغه د سهار دی. ماپښین د خامخا ستړی سوی ماجګر به خامخا یو کپ چای کوي ماښام به خامخا تیاري کوي د تلو ماخستن به خامخا د پرېوتو تیاري کوي. دا د سهار لمونځ چې دی دا د انسان د ټولو خبرو خلاف دی. ستړیا به در پرېږدې لوږه به پرېږدې تنده به پرېږدې ستوماني به پرېږدې دغسې ستا د سفر خبرې ټولې به پرېږدې لمونځ به کوې. زموږ خلک د سهار په لمانځه کې ماخستن و د سهار په لمانځه کې کمزوری یم نور په جومات سره کوم. دا به نو څنګه خبره وي. خیر دا خبره ختمه شوه.